بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بل پښتنه دا سوي ده چې نن سبا د کرونا وایرس په سبب په بعض مسجدو کې خصوصا په خارج کې خلک لیري سره دریږي انو تقریبا 2 متر په مابینس کې فرق نو دا جایز دی کنه دی. نو علما وايي چې د صفوف چې دا صف ورته وایي د دغه یو ځای کېده د سنت عمل دی. رسول صلی الله علیه وسلم د ډېر اهتمام کوي په بخاری شریف کې او په نور کتابو کې د حدیثونه مبارک راغلي دا یو سنت عمل دی و سره نږدې سي کنه ستاسو په زړه کې به اختلاف پیدا سي. البته دغه نه جوړي په سبب علما اجازه په جوړ کړی ده. ګوره په فقه کې د امام ابو حنیفه رحمت الله په فقه کې اصطلاح ده جلف منفعت دفع مضرت. کومور د صفونو سره یو ځای کو نو او سره لیره کو تاوان چشتي ګټه چشت که صفونه سره یو ځای چې معنا خلک سره یو ځای ودرېږي دا یو سنت عمل دی او که سره لیره کې نو دا خلاف سنت عمل دی. مګر اوس چونکه دغه نه جوړې شروع ده په بعض اکثر په خارج په وطنو کې با جمعات منځ لا نسته مازه جراج خلک خپل منځونه جوړ کې نو په دغه سبب علما لیکلي دي چې اوس چې شو کې جلب منفعت دفع مضرت. اوس چې هغه مضر شي هغه د نه جوړې د ځان لري کوي نو د سنت قرباني جوړ کې و داسې د حرام شي یا ناروا شي خو نو څوک نه کوي. مګر دا یو سنت عمل دی که په مابینس کې دی سره په دغه مسجد کې جلا نه جي په دغه مسجد کې مګر لیري سره ولاړ نو د دې مونږ بالکل صحیح کیږي په عام حالت کې لا صحیح کیږي. نو په داسې حالت کې به خې صحیح کیږي او ان شاء الله پر دغه الله تعالی ثواب عمر کې چې دغه نیت چدا دی چې یو بل مسلمان ته تاوان ورونه رسیږي حتی کې مرګ ته رسیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب